غین په دې ډول دننه کړئ او د انزایل څخه ځان خلاص کړئ. سلام دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته په پښتو ویریل چینل کې هرکلی کوم. په دې هیله مو یم چې روغ او جوړ او د صحت جامې په تن ولرئ. نن درته دا وایم چې په کوروالي کې د زر انزایل کېدو مخه څنګه ونیسو. نو دا کار درته په 3 طریقو ښایم دوستانو. زر انزایل کېدل هغه بد مرض ده چې نن سبا ډېر ځوانان پرې اخته دي او ځان ترې نشي خلاصولی. نو څنګه له دې څخه ځان خلاص کړو؟ دوستانو، اول کله چې کوروالی کوئ او په ځان پوه شئ چې انزایل ته نږدې شوي یئ، نو غین یا ذکر مو د میرمنې د شرمګاه څخه وباسئ او ورو ورو مو د ذکر سر ته په ګوتې سره فشار ورکړئ چې د لږ درد احساس وکړئ، ځکه دا درد ستاسو انزایل کې ډیروالی راولي او دا کار باید هر کوروالي کې باید وکړئ. نو له دې سره به مو زر انزایل کېدل ختم شي. دوهم، کله چې کوروالی کوئ نو ډېر د سیکس په اړه فکر مه کوئ. البته د انزایل او نورو مشکلاتو په هکله فکر وکړئ تر څو مو د سیکس وخت زیات شي او میرمن مو زر انزایل ته ورسیږي. دریم، کله چې انزایل ته ورسیږئ نو د 10 څخه ښکته حساب شروع کړئ تر څو مو ذهن مصروف شي او انزایل مو په ځنډ سره وشي. دا کار همیشه عادت کړئ او د انزایل وخت به مو زیات، بیا به همیشه سیکس ترسره کوئ او بیا به مزې کوئ. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. دوستانو که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم درسره لایک کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګري یا بیل نشان هم ووهئ تر څو زموږ له نورو ویډیوګانو څخه خبر ترلاسه کړئ. دوستانو